د میدان وردګ ولایت جهادي دیني مدرسې څخه 8 تنه د حفظ او لوی دورې څخه فارغ او د فضیلت پګړۍ ورپسر کړل شوې چې له دې جملې 40 تنه د لوی او 22 تنه د حفظ له دورې څخه فارغ شول. په دې غونډه کې د جهادي مدرسو او دارالیتامونو عمومي رئیس شیخ الحدیث عبدالواحد طارق داسې وویل: خدا دې الله یو عظیم رحم ده چې موږ او تاسو د شهیدانو هغه مقصد الله پاک پوره کړ. نن الحمدلله ټول افغانستان د علم رڼا منور ده. په دا نن ورځ کې په نوي ولایتونو کې ان شاء الله د 1000 کسانو نه زیات دا طالبان فاضلان کیږي، علما کیږي. په همدې غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور فارغانو ته وویل چې د یو لوی علمي سفر پای ته رسولی او اوس ورته نوی مسؤلیت په غاړه ورکول کیږي. د ویاړ او د خوشحالۍ ځای ده. علمي سفر چې څو کاله مخکې دوی شروع کړی و، نن په یو لحاظ باندې رسما د پای ټکی ورته ښودلی کیږي. د دوی د والدینو، د دوی د خپلوانو او د عامو د سیمې مسلمانانو چې کوم امیدونه او آرزوګانې تړلې وې له دغه علمي سفر سره، نه دوی د خدمت هغه میدان ته ورپېژندلی کیږي او دوی ته د ستار فضیلت په سر باندې ښودلی کیږي. نو ګویا کې دا یوه نوې مرحله ده چې دوی آغاز کوي. ځینې هغه مکلفیتونه چې له دې نه مخکې نه درلودل نو دوی ته ورلغاړې شول. الله تعالی دې د ښه خدمت توفیق ورته نصیب وګرځوي. د میدان وردګ ولایت والي قاری بختیار معاذ په ټولو فارغانو غږ کوي چې خپل زده کړې عملي او تر نورو هم ورسوي. همیشه دپاره هر هغه څه چې تاسې ته شیوخ صاحبانو علماو په مدارسو کې څه مو زده کړل په دا 10 کاله 8 کاله یا په داخلي کال کې، دا په خپل په ځان عمل کې راولئ او نورو ولایتونو ته، ولسوالیو ته، قریو ته، خپلو کورونو ته ورسوئ. د یادې غونډې په ترڅ کې د پوهنې وزارت اداري معین شیخ الحدیث مولوي صبغت الله وسیل وویل: الله جل جلاله ځانګړو کسانو ته د علم ګاڼه ور په برخه کوي او علما په ټولنه کې دروند مسؤلیت لري. دا علم الله هر سنې ته نه ورکوي، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. هغه سنو ته الله رب الجلال ورکوي چې الله ورته انتخاب کړی دی. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. علماو د یادې غونډې په ترڅ کې له ټولو فارغو شوو فاضلانو غوښتنه وکړه چې په دې زده کړو بسنه ونه کړي او خپلو زده کړو ته لا هم دوام ورکړي.